ما یو وخت کې ډېر مخکینی خبره ده کوم وخت کې چې دا علم ما نوی نوی شروع کړی اول ما د انګلیش سبق کوي د هغې نه بعد بیا ما علم شروع نو زموږ والد صاحب الله یې د هغه په قبر باندې رحمتونو باران راوورئ هغه یو ځای کې زه داخلولم چې ته دلته علم وکړې خو هلته ما ته داخله نه میلاوي کوم شروط چې هغه اداري یې ښودي هغه ډېر سخت شروط و هغه زما دپاره پوره نه بل دا چې एकदम سړی د انګلیش نه عربۍ ته راوړي او ټول علم په عربۍ کې دی د پښتو ویلی کېږي نه اردو شته هغه هم حیران و چې څنګه په مخه به زه له والد صاحب سره تلم راتلم په مخه به تلم راتلم ما ورته وویل ما چې نه مې داخلېږو بل ځای ته لاړ شو نه دغه ځای کې به داخل په مخه هغه مدیر صاحب به ښه سړی او غوسه به شو وایي دی دلته نشي داخلېدی دله څه ورځي دله د انګلیش ویلی دلته راځي عربي دا کومه چې دی دا خو عامه عربي ده دلته دغه نه چلېږي خیر دا تله راتلو بیا ونه شو هغه فایل واپس را نو بیا ما خپل والد صاحب ته ووایي ما اوس وی الله به وکړي انشاءالله بیا بله ټرای به وکړو ورته ما اوس دومره ټرای ته څه ضرورت دی خو بل څه ځای ته به لاړ شو وایي نه دغه ځای کې چې ته علم وکړي لکه زما دا خوښه ده چې ته ټول علم دا په عربۍ ژبه کې نو ما په خپلو سترګو دا ولیدو چې زموږ والد صاحب هغه د شپې تهجدو کې ولاړ او دغه شپې خوب ده تهجد کړي ما په خپلو سترګو ولیدو سهار داسې شپږ نیم بجې ما ته وایي چې ځو ما وایي چې ځو چې موږ ورغلو زه هغه مدیر ته مخامخ شو ادارې هغه مسکی شو او هغه مسکا هم د غوسې وه وایي بیا رالېږه هغه ورته بیا هغه فایل یې وله ورکړو وایي زه لاړ شم امتحان ورکړم دا ته پته چې دی په امتحان کې به کامیابېږي خو نه دی به فیل شي چې دی فیل شي خبره جوړه شوې چې دغه حال دی څنګه یې دا کوي چې زه ورننوتم هغه یو ښایسته عالم دین ناست و ما ته وایي تا څه علم کړی ما هېڅ علم نه دی کړی وایي تا سره څه دي ما قرآن یاد کړی ښه وایي چې کوم ځای راته ښه یاد یې هغه ووایه په هغو ورځو کې خو نوی نوی ما قرآن یاد کړی و اواز هم د سړي ښه مزېدار یې ورسره ما ښه تلاوت وکړو د زړه د کومې ډېر سخت متاثره شو ماشاءالله بیا چې ما ختم کړو ما نور څه نور څه داسې قرآن چې وایي نو هغه به د هغه نه به څوک نور امتحان وایي په فایل یې دستخط وکړو ته دا چې هغه مدیر له ما هغه پاڼه وړه ما یې هغه ما ته ګوره د پاڼې ته نو اوس خو بلکل څه نشي ویلی ځکه چې اوس خو زه پاس شوی هغه فایل المارۍ کې کېښود سبا نه سبق نه دا ما په خپلو سترګو لیدلي چې د پلار دعا د بچي لپاره هغه څه که موږ د دې خیرو په ځای باندې چېرته دا دعاګانې شروع کړو چې یا الله زما بچی نیک عمله لوی کړي او یا الله زما د بچي نه د دین خادم جوړ کړي د ده نه یو اوچت شخصیت جوړ کړي نو الله به هغه قبوله کړي او بچی به یې نیک عمله لوی شي کوئ به دعاګانې بچو ته که نه هر سړی به وایي چې زه خو کوم ورته دعا زه منم چې ته کې ورته دعا ښه ډېره ورته په سجده کې خصوصا په تهجدو کې د شپې په آخرنۍ برخه کې الله ته فریاد کوه رب العالمین به ستا د زړه دا ټوټې دا به الله نیک عمله لوی کړي او دا د مور پلار لوی ارمان دی چې زما د بچي نیک عمله لوی شي